بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. په میدان وردګ ولایت کې د کرنې او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د خصوصي سکتور په ملاتړ د 55 میلیون افغانیو په لګښت د 2000 متریک ټنه په ظرفیت د سړې خونې د بنسټ ډبره کېښودل شوه او ترڅنګ یې د سبدونو کارخونې په فعالیت پیل وکړ. میدان وردګ ولایت کې د امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ رئیسانو او امرینو ته د نظارت او مراقبت تر عنوان لاندې 15 ورځنی سیمینار پای ته ورسید. د یاد سیمینار ګډونوال وایي دا ډول سیمینارونه له دوی سره په ورځنیو اداري چارو ترسره کولو کې مثبت رول لوبوي. میدان وردګ ولایت کې د 1404 کال کانکور ازموینې ته شاوخوا 3400 زده کوونکو نوملیکنه کړې چې ازموینه یې پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. همدارنګه مسؤلین یې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. د ټولګټو وزیر ملا محمد عیسی ثاني کندهار ته د سفر په ترڅ کې د کابل کندهار د لویې لارې د پاتې برخې له رغنیزو چارو لیدنه وکړه. د ټولګټو وزارت وایي ښاغلي ثاني د یادې لویې لارې د قراردادي شرکتونو له مسؤلینو تخنیکي او انجینري ټیمونو سره هم وکتل او د کار د لا چټکتیا اساسي رغونې او پر وخت د چارو د بشپړولو په تړاو یې لارښوونه وکړه. اوس مهال د یادې لویې لارې د څه باندې 430 کیلومتره سړک د لومړۍ او دویمې برخې د اساسي رغونې چارې بشپړې شوي دي او درېیمه برخه یې د جوړېدو په حال کې ده. د اقینې بندر کمیسارۍ له ترکمنستان څخه وارد شوي 7 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ګرځولي دي. دې ټانکرونو ته د ملي معیارونو او سټنډرډونو د نه مراعاتولو له امله هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. په قطر کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې له مشر علي بوشروباک المنصوري سره کتلي. دوحه کې د اسلامي امارت سفارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې یاده کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو او اقتصادي همکاریو نندارتونونو پر جوړولو او افغان او قطري سوداګرو ترمنځ غونډو لپاره د زمینې پر برابرولو خبرې شوې دي. خبرپاڼه کې راغلي چې دواړه خواوو دغه راز افغانستان کې پر پانګونې او د سوداګرو پر تګ راتګ ټینګار کړی دی.